ډیرو ګرانو ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. بیا هم انتظار اوسئ چې ما تاسو ته نوې قصه راوړي. ډیره یوه ښکلې و بیله قصه مې درته راوړي. د یوه جادوګر هم قصه مې درته راوړي. په دغه تصویر کې تاسو وګورئ، دغه زیړ چې وینئ ښه فیشن یې کړی و جادوګره هم ده. دا جادوګره هم کولی شوی چې هر څه وغواړي، هر څوک هر څه هیله ولري دا مرسته ورسره وکړي چې هغه خپلې هیلې ته ورسي. دغه سور چې وینئ یو انار دی. دغه انار وایي چې د جادوګرې هم ته وایي چې زه ډېر قوي یم، ډېر قوي یم، نور نه غواړم چې داسې قوت ولرم. نو ته په ما کوډې وکړه چې لږ د ما د قوت نه کم شي. دلته دې کوډې پې کړي او دا ستوري ستوري وینئ، دې چې د کف او چف پې کړی دی بیا لږ کوچنی شوی او د قوت نه یې کمه شوې. او بیا کله چې دغه انار په لاره کې ځي ځان ډېر ضعیف احساسوي او د دې خاطره ډېر خفه کېږي. دلته وګورئ چې دی څومره خفه دی. پس دغې هم بیا چې ځي چې یو رومي په مخه ورځي، رومي بادنجان په مخه ورځي. دا رومي بادنجان وایي چې زه ډېر کوچنی یم، زه ډېر وړوکی یم، زه نه غواړم چې داسې وړوکی پاتې شم. زه غواړم چې لوړ شم، اوږد شم، زما قد اوږد شي. زما ګرد نه خوښي چې ګرد اوسم. دی بیا کف چف پې کړی او دی ګورئ چې څومره اوږد شوی، غاړه یې دومره اوږده شوې، ډېر لوړ شوی، ډېر جګ شوی. او دا کوډګره هم ترې تللې ده، دی جادو کړې او ترې تللې ده. بیا په لاره ځي ګوري چې تور بانجان مخې ته ورځي. تور بانجان ورته وایي چې زه هم غواړم داسې پاتې نه شم، زه غواړم چې غټ شم. د ما خوښېږي چې زه غټ اوسم، زه ډېر کوچنی یم، ما ته هېڅوک هم نه ګوري، زه هېڅ زور او توان هم نه لرم، زه غواړم چې غټ شم. بیا نو هم پې کف چف کړی او دې کوډګرې د ده نه ډېر یو غټ یو ګرد غټ تور بانجان یې ترې جوړ کړی او تور بانجان هم په لاره پې تللی. بیا دا روانه شوې که ګوري چې یو سور ګازر مخې ته ورغلی. دا سور ګازر ویلي دي چې زه ډېر چاغ یم، زه غواړم چې د دې نه د ما اندام کوچنی شي، زه کوچنی شم او ته ما سره مرسته وکړه، په ما کوډې وکړه چې زه کوچنی شم. بیا دې کف چف پې کړی او دا ډنګر وړګی ګازر ترې جوړ شوی دی. کله چې دوی ټول خپل کور ته تللي او هم خپل کور ته تللي، ښه فیشنونه یې هم کړي. وګورئ ځان ته یې خواړه راخیستي او مصروفه ده چې خواړه وخوري چې دروازه ټکېدلې. کله چې دروازه ټکېدلې ګوري چې دروازې ته شا انار ولاړ دی، رومي بانجان ولاړ دی، هغه لیلوني سور ګازر ولاړ دی او تور بانجان ولاړ دی او ټول خفه دي. او دې ته یې ویلي دي چې موږ هېڅ خوشحاله نه یو چې موږ دغه خپل رقم بدل شوی دی. ګازر ورته ویلي دي چې زما قد اوسې ځای کې نه ځایېږي، زه ډېر ډنګر شوی یم، زه نه غواړم چې داسې اوسم. رومي بانجان ویلي چې ګوره ته د ما تاسو په دروازه کې سر بندېږي. انار ویلي دي چې زه هېڅ زور توان اوس نه لرم. تور بانجان هم ویلي دي چې زه ډېر اوس پلن شوی یم، هېڅ زه نه غواړم چې داره پلن اوسم، داره غټ اوسم. نو بیا وروسته بیرته دغه کوډګرې هم خندلي او دوی ته یې ویلي چې تاسو په خپل حالت قناعت نه درلود، نو ځکه ما کوډې وکړې، ځکه ما په تاسو باندې چوف وکړ چې څه چې تاسو غوښتل هماغسې شوئ. نو اوس به بیرته په تاسو کوډې وکړم چې تاسو خپل اول حالت ته راشئ. بیا یې
کوډې کړي او دوی ټول بیرته مخ خپل حالت ته بیرته راګرځېدلي او خوشحاله ترې تللي او د دې نه یې مننه کړې. ګرانو ماشومانو، تاسو د دې نه څه زده کړل؟ د دې قصې نه دا ډېره یوه ښه قصه وه، حتما هم خوښه شوې. د دې نه هم زده کړه چې تاسې هر رقم څیره چې لرئ، هر رقم چې باید د خدای د دربار نه شکرګزاره اوسئ او تاسو وویاړئ چې تاسو لاس، پښې، سترګې او صورت جوړ دی او تاسو هر کار کړی شئ. نو هیڅ وخت باید موږ تاسې په خپل حالت باندې ونه شرمېږو چې ما قد کوچنی دی، د ما قد لوړ دی، یا زه چاق یم یا ډنګر یم. نو دوی ته وګوره چې ټول بیا پښیمانه شول، ټول په خپل کار پښیمانه شول او خدای وکړه چې دا قصه هم ښه زده شوې وي. او زه څو سواله د تاسو نه لرم، د تاسو نه پوښتم، تاسو ما ته ځواب راکړئ. د ما لومړۍ پوښتنه دا ده چې څرنګه کوډې کړې؟ دویمه پوښتنه مې دا ده چې دغې کوډګرې د انار سره څه وکړل؟ دریمه پوښتنه مې دا ده چې دغه کوډګرې د رومي بانجان سره څه وکړل؟ څلورمه پوښتنه مې دا ده چې دغه کوډګرې سره ګازر سره څه وکړل؟ او آخري پوښتنه مې دا ده چې دغه کوډګرې د تور بانجان سره څه وکړل؟ او آخره پوښتنه مې دا ده چې ولې دوی په آخر کې ټول خفه وو؟ نو خدای وکړه چې دا قسم خوښه شوې وي، صحیح ځوابونه هم راکړي وي. نور تاسو ټول په خدای سپارم. الله مو مل شه. نوې قصې ته په تمه اوسئ او خپل چینل سبسکرایب کړئ چې ټولې قصې ولیدای شئ. خدای پامان، وختم په خیر.